مټې به دې ځای ته وخلي او را به شي په سرتوره به ورځي کړس او کړس او کړس او کړس او لا بړ شي وایي ته ووایې تو سبحان ربي الاعلی دا ته درې پیرې وایې ته په دې څومره ټیم لګي تاواني به شو نبی علیه السلام فرمایي چې د چا مونځ صحیح رونوت فقد خاب و خسر نامراده به شي تاواني به شي د آخرت تاوان به وکړي دنیا کې به یې ډېرې غټې کړي کې مولي صاحب په سرتوره مونځ کېږي که نه کېږي مټې مې وخلي دي مونځ کېږي که نه کېږي مونږ خو دا نه شو ویلی چې نه کېږي فرض مونځ خو ستا دا شو زه خو تا ته دا نه وایم چې نه کېږي خو زه وایم چې ته په سرتوره مونځ کوې ناول دا تصور کوه چې دا مونځ به مې الله یو ورځ په تله تلي او زه به ولاړ یم چې د سرتوري مونځ به څومره وزن د دې سرتوري د مونځ وزن به څومره چې سړی د الله په دربار کې د بادشاهانو د بادشاه په دربار کې حاضري کوي او الله ورته وایي زما چې کم آداب دي ما ته په هغې کې ودرېږه ما ته ټوپۍ په سر کا مټې کته کا او داسې کوسترګې ما ته ودرېږه چې زه دې مونځ قبول کړم خدای خبر چې دی دا مونځ به په طول کې څنګه راخیږي دا مونځ به مې په طول کې څنګه راخیږي دا تپوس مه کوه خو ځان له دا تپوس کوه چې یاره دا مونځ مې الله په تله کې کېدي چې د دې به څه وزن چرته به سړي پګړۍ وخلي او اوږد لباس او داسې په عجزۍ به د الله مخې ته ولاړي چرته به دا مونځ او چرته به د سرتوري مونځ او مټې به یې وخلي